یو نوی زبردست فری ای آی ټول راغلی د کوم په مرسته چې تاسو کولی شئ دغه ډول ویډیوګانې جوړې کړئ. لومړی د ویډیو دغه کلیپ را سره تعقیب کړئ. بابا نن خلک ولې خوشحاله نه دي؟ جزاک الله سکون یې له زړونو وتلی دي. کاکا جان که اجازه وي یوه لنډه پوښتنه ده. لورې وایه. دا هندي رکشه د کوم هیواد تولید ده؟ د افغانستان. ستاسې ځواب غلط دی. که چیرې تاسو د دې پوښتنې ځواب لرئ نو مهرباني وکړئ په کمنټ کې را سره شریک کړئ. کیدای شي ستاسو ځواب تر ټولو هوښیار وي. سلام، وخت مو بخیر. زه بریالی احساسي یم. ګرانو ملګرو، دا ویډیوګانې د ای آی په مرسته جوړیږي او تاسو کولی شئ د فیسبوک او ټیک ټاک دپاره همدا کنټینټ استفاده کړئ. تاسو لیدلی شئ دا زما د فیسبوک اکاونټ ده پر کوم باندې چې زه همدا ډول کنټینټ اپلوډ کوم. تقریبا هره ویډیو وایرل ده او کولی شم په راتلونکي وخت کې دا منوټایز هم کړم. په همدغه ډول تاسو هم کولی شئ دا ډول کنټینټ جوړ کړئ، بیا یې پر ټیک ټاک او فیسبوک باندې اپلوډ کړئ، ځکه دا ښه ده او ډېر ژر وایرل کیږي. نو که چیرې غواړئ همدا ډول ویډیوګانې جوړې کړئ او په صحیح طریقې سره ترې ګټه واخلئ، نو زموږ دغه نوي ویډیو کوم چې همدا اوس شتون لري تر پایه سټیپ بای سټیپ را سره تعقیب کړئ. نور مو وخت نه نیسم. که چیرې ویډیو معلوماتي وي لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ دپاره یو ښه کامنټ وکړئ. راځو د موبایل سکرین ته. ګرانو ملګرو، دې دپاره تاسې راشئ پر خپل موبایل کې یو براوزر را خلاص کړئ، په سرچ یا لټون برخه کې ولیکئ جیمینای جین ای آی. د لیکلو وروسته په دغه ویب سایټ باندې یو کلیک واخلئ. دغه اپشن کلیک کړئ، یعنې د کراس باندې کلیک واخلئ او بیا په پورته ځای کې چې تاسو ته کوم د پروفایل اپشن ښکاري راسئ پر همدې باندې یو کلیک واخلئ. دلته لږ انتظار وکړئ او دغه خانه ټیک مارک کړئ. له دې نه وروسته بیا تاسو کلیک واخلئ راجستر وید ګوګل. ګرانو ملګرو، تاسو به د ګوګل د لارې هم دې ویب سایټ ته لاګین شئ. په دغه طریقې سره خپل ګوګل اکاونټ انتخاب کړئ. په ترتیب سره دا لوډینګ اخلي او زموږ اکاونټ په دې ویب سایټ کې راخلاصیږي. اوس موږ او تاسو کولی شو دلته ویډیوګانې جوړې کړو، ځکه په دې کې ګڼ شمېر ای آی ماډلونه موجود دي. په وروسته په 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ، د سټیریو برخې ته راسئ. کله چې تاسې د سټیریو برخې ته راسئ، په دغه برخه کې لیکل شوي دي ای آی ویډیو جنریټر. 3 ای آی ماډلونه پکې دي. یو د هغې جملې څخه ګروک ای آی او سربیره پر دې ګوګل وي او 3 هم پکې شته. تاسو به له دې څخه ګوګل وي او 3 انتخاب کړئ او په دغه خانه کې به خپل د ویډیو پرامپټ ورکړئ. د مثال په ډول زه ورته لیکم یو خبریاله د یو سپین ږیري بابا سره مرکه کوي، دغه خبریاله افغانه د خپل ډایلاګ ورته لیکم او له دې نه وروسته په دغه جنریټ اپشن باندې کلیک اخلم، نو زموږ ویډیو به جنریټ سي. په دغه طریقې سره دغه اپشن ټیک مارک کړئ. ګرانو ملګرو، تاسو راشئ په دې وریفای اپشن باندې کلیک واخلئ تر څو تاسو دغه ویډیو جوړول پیل شي. په وریفای اپشن باندې کلیک اخلو، په دغه طریقې سره زموږ ویډیو سټارټ کیږي. دا څپه لږ ذره پورته سکرول کړئ. په دغه برخه کې تاسو ته یو بل اپشن درکوي ګو ټو هیسټري. تاسو به راسئ پر همدې اپشن باندې به کلیک واخلئ، ځکه دغه ویډیوګانې په دغه ویب سایټ کې ډېر ژر او په اسانۍ سره جوړیږي. ګرانو ملګرو، تاسو ته ښکاري د موبایل په سکرین چې زموږ ویډیو د جوړېدو پر حال کې ده. په دغه طریقې سره دا ویډیو جوړیږي. اوس ګرانو ملګرو، تاسو لیدلی شئ زموږ دا یوه ویډیو جوړه شوه. که چیرې په دې ویډیو باندې کلیک واخلو دا تاسو ته پلی کیږي. بابا نن خلک ولې خوشحاله نه دي؟ جزاک الله سکون یې له زړونو وتلی دي. د همدې ویډیو د ډاونلوډ دپاره پر ویډیو باندې یو کلیک واخلئ او څپه لږ ذره پورته سکرول کړئ. په لاندې برخه کې لیکل شوي ډاونلوډ، په همدې باندې کلیک واخلئ، نو دا ویډیو به ستاسو موبایل ته سیف شي. په دغه طریقې سره کولی شئ له دې ویب سایټ څخه یوه ویډیو بغیر د کوم واټر مارک څخه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. اوس یو ځل بیا په همدا 3 ډاټ باندې کلیک اخلو او د سټیریو برخې ته راځو. ګرانو ملګرو، په دغه برخه کې 3 ای آی ماډلونه شتون لري. یو د هغه جملې څخه ګوګل وي او 3 او سربیره پر دې ګروک ای آی ماډل ده، د کوم باندې چې تاسو پرې ویډیوګانې جوړولی شئ. همدارنګه کولی شئ ایمیج ټو ویډیو هم ترسره کړئ په دې ویب سایټ کې. ګرانو ملګرو، دغه کومه ویډیو چې اوس مهال مونږه جوړه کړه دې ته ویل کېږي ویلاکس ویډیو، د کوم څخه چې مونږ تاسو پر فیسبوک کې استفاده کولی شو. اوس راځو د ټیک ټاک دپاره چې څرنګه کولی شو د یاد ټولنیزې رسنۍ دپاره هم کنټینټ جوړ کړو. د ویډیو دغه کلیپ را سره تعقیب کړئ. کاکا جان که اجازه وي یوه لنډه پوښتنه ده. لورې وایه. دا هندي رکشه د کوم هیواد تولید ده؟ د افغانستان. ستاسې ځواب غلط دی.
که چیرې تاسو د ده پوښتنې ځواب لرئ نو مهرباني وکړئ په کمنټ کې را سره شریک کړئ. کیدای شي ستاسو ځواب تر ټولو هوښیار وي. ګرانو ملګرو راځو به همدې طریقې پر لور چې دغه ډول کوایز ویډیوګانې څرنګه جوړولی شو. ګرانو ملګرو دې دپاره تاسې راشئ پر خپل موبایل کې یو براوزر راخلاص کئ، په پورته سرچ برخه کې ولیکئ پلو اے آی. د لیکلو وروسته پر همدې لومړي ویب سایټ باندې یو کلیک واخلئ. دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دلته به تاسې د ایمیل د لارې لاګین صحیح طریقه تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. ګرانو ملګرو انتظار ورته وکئ. دلته تاسو کلیک واخلئ کریټ ویت پلو. دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته هم راخلاصیږي. انتظار به ورته وکئ په ترتیب سره. ګورئ ملګرو په دغه برخه کې به تاسو دلته ساینینګ ویت ګوګل هم د آپشن به انتخاب کئ، یعنې د ګوګل د لارې به دې ویب سایټ ته هم لاګین شئ. خپل ایمیل ادرس انتخاب کئ په دغه طریقې سره. د لږ ځنډ انتظار وروسته په دې ویب سایټ کې زموږ اکاونټ جوړیږي. راځو په لیټس ګیټ سټارټ آپشن باندې یو کلیک اخلو. اوس دلته تاسو کلیک واخلئ نیو پراجیکټ. اکاونټ جوړ شو، په نیو پراجیکټ باندې مو کلیک واخسته. دغه ډول یو صفحه موږ ته راغله. اوس موږ غواړو یوه ویډیو جوړه کړو. ویډیو څنګه جوړیږي؟ لومړی به دلته تاسو کلیک واخلئ په دغه برخه باندې. کله چې تاسو دلته کلیک واخلئ دلته به تاسو ویډیو انتخاب کړئ. کله چې تاسو ویډیو انتخاب کړه په کوم سایز کې غواړئ خپله ویډیو جوړه کړئ. ګورئ دلته د ټیک ټاک سایز هم شته او د یوټیوب هم شته. زه به راسم دا د ټیک ټاک به انتخاب کړم. دا 9 او 14 داسې دا د ټیک ټاک ده. همدا سایز کله چې تاسو انتخاب کړه له دې نه وروسته په دغه خانه کې تاسو خپل لیکل ورکړئ. څرنګه لیکل ورکوئ؟ ګورئ زه ورته لیکم. ګورئ ملګرو ما ورته ولیکل یو خبریاله د یو سپین ږیري بابا څخه پوښتنه کوي چې هندي رکشې د کوم هیواد تولید ده. بابا ورته ځواب ورکوي چې د افغانستان. دغه مرکه په ښار کې وجود لري او دواړه افغانان دي. یعنې ساده لیکل مې ورکړه، نه مې د چټ جی پي ټي څخه استفاده کړې او نه هم د کوم بل ویب سایټ څخه. په دغه طریقې سره تاسو هم لیکل کولی شئ. اوس راسئ په دې ایرو آپشن باندې کلیک واخلئ. یعنې ملګرو دغه ویب سایټ کې انګلیش ته اړتیا نشته، کولی شئ پر پښتو ژبه اسانه ویډیوګانې جوړې کړئ. اوس مهال تاسو ته ښکاري دا ویډیو جوړول دلته پیل شوي دي. کله چې دا 50 پوره سي بیا کولی شو موږ او تاسو خپله ویډیو را ډاونلوډ کړو. په همدغه طریقې سره لږ انتظار ورته کوو تر څو دا پوره شي. که چیرې ستاسې انټرنیټ کمزوری وي دا زیات وخت نیسي. او بله خبر دا چې تاسو کولی شئ پر یوه ورځ کې 3 ویډیوګانې د همدغه ویب سایټ د لارې جوړې کړئ چې د هرې ویډیو اندازه به 8 ثانیې وي، یعنې د وخت ډیوریشن به 8 سیکنډه وي. کولی شئ مختلفې ویډیوګانې جوړې کړئ د ټیک ټاک دپاره، ځکه ټیک ټاک کې خلک شارټ ویډیوګانې اپلوډ کوي او ویوز هم ورباندې زیات راځي. ګرانو ملګرو د همدې ویډیو د ډاونلوډ دپاره پر ویډیو باندې کلیک واخلئ. په دغه طریقې سره په لاندې برخه کې تاسو ته یو آپشن درکوي د ډاونلوډ په نوم. تاسو به راشئ پر همدغه ډاونلوډ باندې به کلیک واخلئ نو دغه ویډیو ستاسو سره د موبایل ګالرۍ ته را ډاونلوډیږي. دا و هغه طریقه چې څرنګه کولی شو د ټیک ټاک دپاره کوایز ویډیوګانې جوړې کړو. که چیرې ویډیو معلوماتي وه یو لایک ورکړئ او چینل سبسکرایب کړئ. یوه یادونه د هغو ملګرو دپاره کوم چې غواړي په راتلونکي وخت کې یوټیوب اټومیشن باندې کار وکړي او یا هم غواړي یوټیوب په ښه طریقې سره زده کړي. تاسې د ویډیو له ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ. دلته شتون لري واتساپ ګروپ، پر همدې باندې کلیک واخلئ او کولی شئ د واتساپ د لارې موږ سره ګډون وکړئ په دغه ځانګړي ګروپ کې، په کوم کې چې موږ نشرو اے آی کانټینټ او اے آی طریقې.